هیلې مو یو پر بل پسې رښتینې کیږي. د ځوانانو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د یو بل اقدام پیل. په کندوز ولایت کې د ځوانانو لپاره په عصري او تعلیمي وسایلو سمبال یو ښوونیز مرکز جوړ شوی. د دغه مرکز د مسؤلینو په وینا پخوا د لینکن ښوونیز مرکز تر نامه لاندې فعالیت درلود او له څه مودې راهیسې فعالیتونه بند شوي وو. خو اوس مهال د کندوز ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په هلو ځلو د لا زیاتو وسایلو سره د دغه مرکز ور یو ځل بیا د ځوانانو پر مخ پرانیستل شو. اسلامي امارت د نورو برخو ترڅنګ ځوانانو ته د تعلیم په برخه کې هم ژمن ده او په دې برخه کې کار کوي. ځوانانو ته سهولتونه او د کار او خدمت زمینه برابروي. په دغه مرکز کې به هم انشاءالله ځوانان زده کړې ترسره کوي او ترلاسه کوي. دلته موږ د ولایت سره ښوونیز مرکز د ځوانانو لپاره ایجاد کړی ده. دې ښوونیز مرکز کې دغه کمپیوټر د ځوانانو په چوپړ کې دي. دې مرکز ته لسګونه تنه ځوانان 15 استادان موږ لرو چې هغه د انګلیسي بخش کې، د کمپیوټر بخش کې، عربي بخش کې. د دغه مرکز فعالیت چې د علم او پوهې سره د علاقې وړ ځوانانو په خوښه پیل شوی، دوی د اسلامي امارت له هلو ځلو مننه کوي چې د ځوانانو لپاره داسې مرکزونه پرانیستي دي. د ریاست او کلتور څخه ډېر منندوی یو چې دلته د انګلیسي، کمپیوټر او همدارنګه سوادآموزي او نورو زده کړو لپاره زمینه برابره کړې ده. د هغوی نه منندویی کوو چې دلته د زده کړو لپاره همداسې نور پروگرامونه ونیسي. قبلا به نام لینکن بود و فعلا به نام آموزشگاه جوان است و ما تشکری میکنیم از امارات برای که با ما در اینجا خدمت ما قرار داده و در اینجا بسیار فعالیت ها را انجام دادن. دا مرکز داسې مهال د ځوانانو د زده کړې لپاره جوړ شوی چې اسلامي امارت تر دې دمه د علم او پوهې د پراخولو په موخه د ښوونځیو او مدرسو جوړولو ته جدي پاملرنه کړې ده.